بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. استاد زهین یو ځل بیا ستاسو لپاره د وم ټولګي د بیولوژي مضمون تدریس کوم. زه امیدوار یم چې تاسو به تیر درس تعقیب کړئ. دا د نن ورځ بیا یو نوې موضوع تشریح کوو چې هغه د نفوذ او همدارول یو بل موضوع کوچنی موضوع چې اسموس ته په دې باندې بحث کوو. د نفوذ عمل یا انتشار او یا د ډیفیوژن عمل کوم عمل ده؟ لومړی دا پیژنو چې د بدن له یوې برخې نه بلې برخې ته د موادو انتقال د ترانسپورت په نامه سره یادېږي. دا ترانسپورت یا انتقال چې ده دا په دوه ډوله سره، یو ته فعال انتقال ویل کېږي. هغه انتقال چې په واسطه باندې مواد له یوه برخې نه بلې برخې ته د انرژۍ له برکته صورت نیسي، او بلې برخې ته ویل کېږي چې غیر فعال انتقال. غیر فعال انتقال بیا د انرژۍ له مصرف پرته د حجراتو ته د موادو انتقال صورت نیسي. اوس راځو دې ته چې دغه غیر فعال انتقال کې دوه عملیې چې یوه د نفوذ ده او بله د اسموس عمل ده. نن ورځ په دې باندې بحث کوو. نفوذ عمل کوم عمل ته ویل کېږي؟ نفوذ عمل داسې وایو له غلیظ محیط څخه تعریف داسې لیکو له غلیظ محیط څخه رقیق محیط ته د مالیکولونو او آیونونو انتقال د ډیفیوژن یا د نفوذ د عمل څخه عبارت ده. هغه عمل چې په واسطه باندې له غلیظ محیط نه رقیق محیط ته مواد یا مالیکولونه او آیونونه انتشار کوي، دې ته ویل کېږي چې ډیفیوژن یا نفوذ عمل. که دغه مونږ یو لوښی فرض کړو، مثلا ګیلاس، دا یو ګیلاس، دا ګیلاس به تر دغه ځایه پورې له اوبو څخه ډک کړی. کله چې دې ګیلاس ته یو څاڅکی رنګ، دا فرض کړئ رنګ دی، یو څاڅکی رنګ دې ګیلاس ته ورتوی کړو، نو دا رنګ چې غلظت لري، دغه محیط یو غلیظ محیط دی، او دغه اوبه چې دا رقیقوالی لري یا رنګ د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوه نسبت د رنګ د مالیکولونو ترمنځ د جذب قوې ته کمه ده، نو بالاخره دا د رنګ څاڅکی په دې کې څه ډول شي؟ هغه حل شي. دا معنی چې دغه د رنګ مالیکولونه به د اوبو په ټولو برخو کې خوره وره شي. څه ډول چې دغه رنګ مثلا که شین رنګ دی، که سور دی، که هر ډول دی، دا به چې کله په دې کې خور شي د اوبو ټولو برخو ته به د رنګ مالیکولونه ورسېږي او بالاخره به د اوبو رنګ همغه شکل سره واوړي څه ډول چې د رنګ شکل دی. نو موږ ځکه وایو چې له غلیظ محیط نه رقیق محیط ته د مالیکولونو انتقال دا عبارت له څه څخه دی؟ له غلیظ محیط څخه. یا لنډ د عطر شیشه راواخلئ. د عطر شیشه کې د عطر په خپله یو غلیظ محیط دی، نسبت چاته؟ بهر ته، هوا ته. کله چې دغه عطر راواخلئ، دا په ځان باندې وموښئ یا په ځان باندې ولګوئ، دغه د رنګ انتشار به چې دی هغه به هوا کې ترسره شي او په نتیجه کې به لرې ځای کې خلک بوی حس کولی شي. نو د غلیظ محیط نه رقیق محیط ته د موادو انتقال د نفوذ یا د انتشار یا د ډیفیوژن عملی څخه عبارت ده، او دا ډېره مهم عمل دی ځکه چې اوبه
کله چې د حجروي غشا څخه تېرې شي حجرې ته اوس په حجره کې انتشار کوي خوري همدا ډول هغه مالیکولونه یا نور مواد لکه غازات اکسیجن کله چې د حجروي غشا څخه تېر شي نو په حجره کې انتشار کوي خپریږي نو دا ډول عمل ته څه ویل کېږي ډیفیوژن یا انتشار ویل کېږي بل راځو اسموس عمل ته اسموسیس اسموس هغه عملیه داسې وایو مبخیر یو ځل تعریف لیکو بیا به درته یو لوښی رسم کوم د هغې له مخې به تاسو پوه شئ تعریف یې داسې لیکو د یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه د یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبو د مالیکولونو د زیات غلظت او تراکم محیط څخه د اوبو د مالیکولونو د کم غلظت او تراکم محیط په طرف د موادو د مالیکولونو انتقال ته اسموس ویل کېږي اسموس داسې متعریف کا چې د یوې نیمه قابل نفوذ پرده څخه داسې یوه پرده چې هغه نیمه قابل نفوذ پرده وي یعنې دا معنه چې نیمه مواد هغې څخه د تېرېدو وړ وي په بشپړه توګه سره د موادو د تېرېدو وړتیا ونه لري د هغې پردې څخه د اوبو د مالیکولونو له زیات غلظت ده د اوبو د مالیکولونو د کم غلظت د محیط په طرف سره د مالیکولونو انتقال ته څه ویل کېږي اسموس عمل زه په یوه شکل کې تاسو دپاره ښایم فرض که دا یو لوښی دی دا ګیلاس دی په مساویانه اندازه باندې څه کوو اوبه اچوو دلته هم اوبه دي او دلته هم اوس دغه برخه تاسو چې وینه دغه منځ کې دا نیمه قابل نفوذ پرده ده یا سیمی پرمیبیلیټي یا نیمه قابل نفوذ پرده ده دې ته هم اوبه واچول دې ته هم اوس بله خبره که چېرته دغې اوبو ته یوه اندازه مالګه هم ورګډه کړو یا بوره یعنی محلول د اوبو جوړ کړو د بورې محلول جوړ کړو دلته خالص اوبه وي دا د بورې محلول شو
دا خالص اوبه شوې. اوس فرض کړه د دوی دواړو مقدار چې دی د بورې محلول او د اوبو سره مساوي ده. اوس دغه اوبه به غلیظې وي که نه دغه محلول. ګورئ په اسموس عملیه کې د اوبو غلظت موږ داسې تعریفوو یا په لویه کې د غلظت داسې تعریفوو د یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبو د مالیکولونو له زیات غلظت څخه د اوبو د مالیکولونو د کم غلظت محیط په طرف سره د مالیکولونو انتقال ته څه ویل کېږي؟ اسموس ویل کېږي. د اوبه چې خالصې اوبه دي د دې څخه به دغه مالیکولونه لاړ شي د بورې محلول ته. آیا د اوبه غلیظې دي؟ اوبه غلظت دلته هدف دا دی چې د اوبو مالیکولونه دلته زیات دي که نه دلته زیات دي، خو دلته د اوبو مالیکولونه زیات دي نسبت دلته خو یوه اندازه بوره هم ورسره مل ده که نه. نو اوبو مالیکولونه چې کله دلته زیات دي نو دلته غلظت هم اضافه ده د اوبو. نو په نتیجه کې د اوبو د غلظت د زیات غلظت محیط څخه به اوبه د کم غلظت محیط په طرف سره لاړ شي او بالاخره به دغه د اوبو یا په لویه کې دغه محلول هغه اندازه به چې دې ځای ته ورسېږي او دا به دې ځای ته دغه اندازه راښکته شي. نو مونږ وایو چې د اوبو د مالیکولونو له زیات غلظت محیط څخه د اوبو د مالیکولونو د کم غلظت محیط په طرف سره د مالیکولونو انتقال ته اسموسیس عمل ویل کېږي. که دا مونږ یوه حجره فرض کړو، کله چې د خپل محیط نه اوبه اخلي نو د غلظت په تفاوت سره به یې اخلي. دا معنی چې په حجره کې اوبو ته ضرورت پیدا شوی دی، اوبه په مصرف باندې رسېدلې دي، اوبه نشته. اوس کله چې په محیط کې اوبه شته په داخل کې نشته یا داخل کې په یوه اندازه په کمه اندازه سره اوبه دي او بهر کې زیاتې دي، نو بهر کې د اوبو غلظت هم زیات دی ځکه مالیکولونه زیات دي که نه. نو اوبه په اسانۍ سره حجرې ته نفوذ کوي، انتشار کوي او راځي به چېرته؟ حجرې ته. او حجره کې به د دغه اوبو څخه استفاده کېږي. نو په همدې اساس باندې مونږ وایو چې اسموسیس عمل هغه عمل دی چې د اوبو د مالیکولونو له زیات غلظت نه د اوبو د مالیکولونو د کم غلظت محیط په طرف سره د مالیکولونو انتقال ترسره کېږي. او دا ډېر مهم عمل دی ځکه چې د دې غلظت په تفاوت سره د اوبو مالیکولونه هغه حجرې ته انتقال کېږي. که چېرته دغه اوبو انتقال نه کولی نو حجره به د ضرورت سره د اوبو د کموالي سره مخامخ شوې وه، بالاخره به حجره له مرګ سره مخامخ شوې وه. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته رسوو. تر بیا به چې بیا هم ستاسو په خدمت کې راځم، تر هغې مهاله مل شه. ښه وختونه ولرئ. ښې چارې.